بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. باب بیان د ذکر د خاتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مخکې خاتم النبوت چې په اولی کې کوم چاپ و اوس دغه مهر چې د لاس د استعمال شوی ده. اول روایت کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم مهر مبارک بیان حضرت انس رضی الله عنه کوي چې د نبی علیه الصلاه والسلام مهر د سپینو زرو غمای حبشي و. دوم روایت کې ابن عمر رضی الله عنهما نبی علیه السلام یو غوتی جوړه و د سپینو زرو مهر به په یو خو استعمالولی نه. دوه دریم روایت کې حضرت انس رضی الله عنه مهر مبارک د نبی علیه السلام د سپینو زرو و خو غمه یې خپله د سپینو زرو و. لنډ اوس درته خبره وکړه. حضرت انس اول چې ویلې د نبی علیه السلام مهر مبارک د سپینو زرو و خو غمه یې حبشي و. بیا حضرت انس وی چې نبی علیه السلام چې مهر جوړ کړو د سپینو زرو غمه یې خپله دغه د سپینو زرو و. هغه ځای نه اوار د غمي نقشه نو دغه هغه ظاهر تعارض راغی که رانغی. هلته وی چې حبشي غمه یې و، دلته وی چې غمه یې په خپله د ده نه و. دوم هلته وی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګوتې مبارکه وه استعمالولی. دا بل روایت کې ابن عمر وی چې نه مهر یې په ویو استعمالولی نه. نو محدثین کرام د دغو ځایو تطبیق کوي. څوک تطبیق داسې کوي چې د نبی علیه الصلاة والسلام ګوتې ګوتمۍ څو ګوتمۍ ورته څو ګوتې دا مهر دا دوه. یو هغه ګوتې وه چې غمه یې حبشي وه. حبشي بیا په دوه معنا، یا دا معنا جوړ په حبش کې راغلی د حبشو نه و یا جوړ په طریقه د حبشو. په غمي کې دوه قوله راغلی دي، یا داسې غمی و چې سپین او تورې لیکې درلودې، او یا عقیق و عقیق. نو یوه ګوته یې داسې وه چې غمه یې د عقیقو یا هغه د حبشي تیږې وه، او یوه بله ګوته یې داسې وه چې غمه یې خپل و. دا چې غمه یې خپل وي یعنې د سپینو زرو په دغ کې لیکل راځي، نو لیکل یې په دغ کې کړي وو. هغه د عقیقو باندې برسیره لیکل نه راځي. نو لحاظه دوه دغه تطبیق هم راغی چې فاسو منه فاسو حبشیا هو دوه. دا ځای به هم دپه شي چې یو چې هغه لاس کولی، دا بل ځای کې وی چې نه په لاس کولی نه صرف مهر یې په ویل، نو هغه لیکل چې په شی و عام اوقاتو کې نه استعمالوله. خو د مهر به چې ضرورت شو په یغ وخت کې به رااخیستې وه، او هغه چې هغه حبشي غمه یې و هغه یې په عام اوقاتو کې استعمالوله. دا اولو ځای کې لنډه خبر، وروسته به خبره نوره پکې کوو انشاءالله العزیز. دا بل روایت کې د مهر د جوړولو منشا ذکر کوي. کله چې صلح د حدیبیې وشوه تر هغه وخته خو جنګونه ډېر وو. د صلح نه چې د قریشو نه لږ مطمئن شو، حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د دعوت موقع پیدا شوه. نو دلته د عجمو پاچایانو ته کسرا قیصر او د روم پاچا او د پاریس پاچا او د غټو غټو خلکو ته دعوتنامې د خط په واسطه باندې ولېږلې دي، ایمان دعوتونه یې ورکړه. دا چې ده اراده د دغه وکړه چې کفارو مشرانو ته خط د اسلامي دعوت ورولېږي. صحابه کرامو کې چا ورته ویلې چې تجارت پیشه خلک وو، تجربه ناک وو، هغه حالاتو خبر وو، تلو راتلو. یغه ورته ویلې د عاجمو عادت دا ده هغه خط بیخي ګوري نه چې دا چا چې ورلېږلی د دغه مهر نه یې په دا مهر کې لکه د هغه سړي یو قدر احترام ده چې دا مشر سړي رالېږلی ده. نو دوی به چې مهر ته وکته چې دا د یو حیثیت خاوند ده، بیا به یې د هغه مهر په انداز باندې هغه خط ته دوی توجه کوله. دوی چې دا ورته وویلې د دغه نه مخکې ګوتې مبارکه د نبي علیه السلام مهر نه و. نو حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مهر جوړ کړ چې هغه لیکل په بل روایت کې ده چې محمد رسول الله په لیکلي و صلی الله علیه وسلم. خو حضرت انس وی فکأنی انظر الی بیاضه فی کفه، لکه اوس هم چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د ګوتې مبارک سپینوالی لکه په سترګو اوس هم چې وینم.
رابطه. حضرت انس رضی الله عنه د 100 کلونو عمر اوښتی ده، 103 کې هجري کې د ده وفات راغلی. حضرت پیغمبر علیه السلام چې هجرت ورکوو دی د 10 کالو و، نو په 93 هجري کې دی وفات شوی ده. 10 کاله خو د مخکې عمر و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی 10 کاله په مدینه منوره کې وه، نو دی 83 کاله وروسته د نبی علیه السلام نه د دنیا نه تللی. خو د نبی علیه الصلاة والسلام د ګوتې مبارک رنګ هم نه ویری، نور د خپل وجود څه کوي، هغه د ده د مهر رنګ هم نه ویری. لکه اوس هم چې زه هغه د ده مهر په سترګو باندې وینم، سپینوالی وینم. دا یې منشا د جوړېدن ذکر کړه چې عجمو ته دعوتونه شروع شوه، او هغه دعوتونه بې مهره دی قبلول نه، هغه خط کوت نه، نو دی مهر د دغه په خاطر جوړ کړ. دا وروسته روایت کې طریقه د مهر ذکر کېږي د لیکلو. حضرت پیغمبر علیه السلام چې مهر جوړ و، په دغه مهر لیکل راغلی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو دا لیکلو کې اوس دوه احتمال دي. یو دا لکه د موږ تاسې لیکل چې په لیکه ټول داسې برابر ولیکل شي، نو چا ویلی دي چې داسې لیکلي و په دا مهر پلان محمد رسول الله. دوم قول مېلمه ده که خپل د پرون هم ډېرې خبرې وکړي. دوم قول هغه دا ده چې محمد ټکی لاندې لیکلی، رسول په مابین کې لیکلی، الله پورته لیکلی، داسې لیکل راغلی. موږ چې نقش مبارکه تصویرونه لیدلی دي، نو داسې لیکل دي. محمد ټکی لاندې، رسول په مابین کې، الله برسیره، محمد رسول الله. دا په لیکلي وو، نو بیا چې هغه خط به و هغه کو په رنګ به ککړ کو، مهر به هلته ولګو، نو دغه چاپ په جوړ شو. دا بل روایت کې بیا دغه منشه ذکر کوي چې دوی دغسې خط نه قبلوي، نو نبي علیه السلام د سپینو زرو ګوته جوړه کړه، دغه لیکل یې په وکړه. دا ونوقش نه ده فيه محمد رسول الله، خو برسېره هغه نکته مسلکي علی صیغة المعروف ونقش فيه، ولې مخکې صنعا نسبت چې ده ته وشوه، خو معلومه ده صنع خاتما جوړه یې کړه ګوتې، ونقش فيه او نقش پکې وکړه، لیکل یې پکې وکړه د ده خبرې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا بل روایت کې ادب د دغه مهر، حضرت انس رضی الله عنه وی پیغمبر علیه السلام به چې کله بیت الخلا ته ننوت، دغه مهر به یې د لاس نه لرې کړ. اوس د دغه ځای نه موږ ته یو حکم راغی، هر محترم شی، آیات، حدیث یا نوم د یو معظم لکه د نبی علیه السلام نوم، د یو نبي نوم، دا چې ښکاره د چا سره موجود وي، ننوتل د هغه سره بیت الخلا ته دا بې ادبي ده. موږ تاسې په دا خپلو عصر کې وینو، دا بعضې سپینې سپینې غټې غټې روپۍ دي، د زنانه یې غاړې ته چې یې کنکیو ته په غاړې وه چې غټ الله ټکی په لیکلی، خپله په دا روپۍ کې الله لیکلی، بعضې کې محمد صلی الله علیه وسلم لیکلی، په بعضې باندې کلمه شریفه لیکلی. داسې شیان که د عامل په شکل کې وي، که د ګوتې په شکل کې وي، که د ټاپې په شکل کې وي، لله الامر. ټاپه دا د جمعیت په دغه ځای ویللو چې دلته ورسره ننوځي، شته که نشته؟ په ښکاره لیکلي وي که نه؟ دا ټوله بې ادبي د قرآن او د حدیث سره، نو په ښکاره به یې ننباسي. لهذا دا تعویضونه چې دي د دغو په باب کې محدثین کرام لیکي، که تعویض لوڅ وي، لیکل ښکاره وي، ننوتل بیت الخلا ته دا بې ادبي ده. د دغې وجې نه په تعویضو کې حکم دا کوي چې برسېره به د پاخه د چرم پوښ ورکوئ. هغه چې ورکړي حافظ ټول قرآن په سینه کې پروت ده، ننوځي لټرین ته ګناه ده؟ ښکاره نه ده، ښکاره نه ده چې پټ شو وایي هغه حکم یې لاړ ذاتي، د پټ په صورت کې ننوتل بیا جایز دی. نو دا ګوته باندې چې لیکلي و محمد رسول الله، دغه مهر مبارک به لرې کوو او بیت الخلا ته به بیا پس یې هغه ننوت. دا وروسته روایت کې دغه ګوتې چې نبي علیه السلام جوړه وه، د ده د سپینو زرو
د په لاس کې به وه. بیا چې دی د دنیا نه لاړ د صدیق اکبر سره وه. بیا چې هغه د دنیا نه لاړ حضرت عمر سره وه. بیا د هغه نه بعد د حضرت عثمان صاحب سره وه چې شپږم کال د ده د خلافت باندې په ایریس کې تر ولوېده چې دغه نقش مبارک کې و محمد رسول الله. د چا نه ولوېده؟ کله نسبت کېږي معاقب ته، کله نسبت کېږي حضرت عثمان ته. حضرت معاقب د نبی علیه السلام په وخت کې هم دا د ده مهر مبارک به ده ورسره ګرځوه. ای ده په ژوند کې هم چې دا په ګوته یې ګورې، خو ما درته وویلې چې یو طریقه د تطبیق خو دا شو چې دغه عامه اوقاتو کې په لاس به نه وه، نو هغه به ورسره ګرځوه چې چیرې به د مهر د لګولو ضرورت و ور به یې کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. د صدیق اکبر په وخت کې هم د ده سره وه، د حضرت عمر په وخت کې هم ده به دا ورسره ګرځول، د حضرت عثمان صاحب په دور کې. یو ورځ حضرت عثمان صاحب ته یو جنجالي مسله راغلی، په هغه سوچ کې ده. اوس مکتوب لیکي صادروي یې کویای ده، د کویي په یوه غاړه باندې خادم ناسته حضرت معاقب، په بل طرف باندې دای ده. د حضرت معاقب نه یې مهر راواخیست، مهر یې ولګوه. خو خبرې په سوچ کې که موږ تاسې فکر وکړو کله سړی د خبرې په سوچ کې په سبق کې دلته ناست یې ټک شي چې ور وګورې دا یې قلم سر خلاصوي او پورې کوي، پام یې نه وي دغته چې زه خو په سبق کې ناست یم. د انسان په یو شي مشغول شي، وایي دغه ګوتې داسې لکه لعب چې په کوي، ګوتې ته یې داخله کړه ګوتې نه یې راوباسه. حضرت عثمان صاحب په یو سوچ کې ده، دا ګوتې داسې لاس ته داخله کړي د لاس نه یې وباسي. په دغه کې دا ده. بیا یې حضرت معاقب ته ونیوه. د خیال دا و، دی خو هلته په خبرې په سوچ کې و، د خیال دا و چې حضرت معاقب لاس ورته نیولی. د ده په خیال کې دا و چې حضرت معاقب ته مې ورکړه، خو چې معاقب لاس ورسوه د مخکې نه خوشې کړه، هغه لاړه کوهي ته ولوېده. 3 شپې دغه کوهي اوبه یستې شګې پسې راوایستې، خو هغه ګوتې بیا ورکه شوه، پیدا نه شوه. په دغه کې یو هاټ حکمت الهي او علما لیکي چې دا داسې حیثیت و لکه مهر د سلیمان علیه السلام، چې دغه سلیمان علیه السلام مهر ورک شو، پاچاهي ختمه شوه. دغه د نبي علیه السلام مهر چې تر ورک شو، د فتنو دروازې خلاصې شو، چې په انجام کې آخر شهادت حضرت عثمان صاحب هم شو. بیا دا مهر نشو پیدا. اوس دغه د مهر د جوړولو منشا او د مهر لیکل په دغه باب کې دا راغله. د جوړولو منشا ولې جوړ کړو او په ده څه لیکل کړي وو، او دا راغله چې د سپینو زره وه. اوس دا لیکل په مهر موږ ته روا ده که نه؟ څه شی به سړی په لیکي؟ آیا خپل نوم به خامخا په لیکي لکه نبی علیه السلام چې خپل نوم مبارک په لیکو، او که د بل چې شي لیکل هم جایز دي؟ په دا مهر باندې خپل نوم به لیکي، که د بل چې شي نوم لیکل هم جایز دي. نو وی دا نه د ضرور چې صرف خپل نوم لیکل روا، بل څه نه روا. نه، د نورو لیکل هم روا دي. د حضرت عمر رضی الله عنه خپله ګوتې چې وه، دا د نبي علیه السلام مهر خو د هغه لیکلو د ټاپې دپاره و، ورسره خپله ګوتې مبارکه چې وه، د هغې ګوتې په دا غمي په ځای باندې لیکلي وو کفا بالموت واعظه. سړی چې مرګ یادوي دغه نصیحت یې بس ته ساتي، خو د مرګ نه غافل وي چې هر څه رانه کېږي. کفا بالموت واعظه، دا یې دستي ګورې سړي ته هر ساعت ذاتي مرګ ورپه یادوي. په دا خپل مهر باندې دا لیکلي وو. حضرت علی کرم الله وجهه خپله ګوتې مبارکه باندې چې لیکلي وو لله الملک، نن که زه امیر المؤمنین یم، پاچا د دنیا یم، خو چې عجب و تکبر رانه ونه شي. لله الملک، اصل پاچاهي د چا ده؟ د رب کریم ده. خپل نوم یې نه ده لیکلی، لله الملک لیکلی. حضرت حذیفه او حضرت ابو عبیده ابن جراح دغه دواړو په خپلو ګوتو باندې لیکلي الحمدلله، د خدای د نعمت د شکر اظهار ور یادول، چې سړي ته په هر حال کې دا په یاد وي چې دا هر څه د الله د طرف نه دي او د الله تعالی شاکر شي. حضرت ابو جعفر هغه لیکلي دي په خپله ګوته باندې العزة لله. حضرت ابراهیم نخعی چې د امام صاحب په استادانو کې ده، هغه په خپله ګوته لیکلي دي الثقة بالله،
په هر کار کې اعتماد په خدای پاک باندې ایو لیکلي العزت لله عزت ټول الله لره ده سړی په خپل ځان باندې دوکه نشي او بل اعتماد په چا باندې ده په الله تعالی باندې ده حضرت مسروق یو په خپل ګوت باندې لیکلي دي بسم الله هر کار شروع کوي د الله په نامه باندې دغه تنبیه ورته کوي حضرت آدم علیه السلام دو په ګوت باندې لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله چې په عرش عظیم باندې دا کلمه لیدلې وه خپل خطایي په صورت کې الله ته وسیله رسول الله کړ ای د کوم ځای نه کو خاطی په عرش عظیم خدای خو په جنتو کې وسیته چې الله د خپل ځان سره د رسول الله نوم لیکلی نو په مخلوق کې تر دغه نه نازولی بل څوک نشته هغه الله ته وسیله کړو الله تعالی هغه خپل رحم په ده باندې وکړ نو د دې ځان دپاره یادګار په خپله ګوتو باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام هغه په خپله ګوتو باندې لیکلي لکل اجل کتاب هر شي دپاره خپل نیټه مقرره لیکلې ده مرګ ژوند صحت مرض مرض مسکنات چې هر څه دي د هر شي خپله نیټه لیکلي حضرت سلیمان علیه نبینا علیه السلام دغه غمی وای آسماني راغی دی اسمان د طرف نه راغی پیغه باندې لیکلی دی لا اله الا انا محمد عبدي ورسولي دی الله تعالی د طرف نه لا اله الا انا بل معبود نشته یو ځای محمد عبدي ورسولي را روان خاتم النبیین ده خو هغه پاچا ده د وخت ام نبی ده ام پاچا ده ام نبی ده ام پاچا الله تعالی تنبیه ورکوي اصل مقام د چا ده د حضرت نبی علیه السلام فوق ده خبره په دې کې چې په لیکلو کې دا نشو ضرور چې صرف خپل نوم لیکل صحیح لیکل کړی چې خو او چې لیکل محترم وي نو ادب ضرور ده چې بیت الخلا ته چې ننوځي دغه ګوتې به بیا د ځانه لرې کوي ما ته کال چاته ګوتې راوړه د عقیقو غمی د دننې په غمي کې دننې لیکلي د محمد صلی الله علیه وسلم نو ما ته یې راکړه دا مې په لاس کړه یو 2 ورځې بله ورځ مې پام نه د لیټرین ته چې ننوتم دغسې مې په لاس پاتې وه دستي مې په هغه ځای کې لرې کړه بیا مې ځاتې کېښوه په صندوق کې ما بې پامه سړي نه بې ادبي کېږي سړي په پام نه یې بې پامه د سړي نه بې ادبي اوس نو اراده خو د دغه نه ده چې زه یې لیټرین ته راسره ننه باسم خو پام مې نه و هغه دننوته نو داسې شی احتیاط پکار ده دا د لیکلو مسله شوه مهر د څه وجه نه جوړ شو او څه په لیکلي وو موږ ته د لیکلو اجازې چې نورو شیانو لیکل شته که نه په دا بل باب کې به بیا د استعمال طریقه چې په کوم لاس یې په لاس کوله په کومه ګوتې یې په لاس کوله هغه بیا په دا دوم باب کې ذکر